افغانستان 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 راشن بشي زرغون بشي وطن افغانستان بزړو کې مې کړه لید جانان افغانستان. د ملي راډیو ټلویزیون درنو لیدونکو او اوریدونکو زما خانګل امرخیل سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. درنو لیدونکو دا د ټلویزیوني سفر د یوې بلې خپرونې وخت را رسېدلی. درنو لیدونکو دا ځل مو دغه ټلویزیوني سفر د ننګرهار غني خیلو ولسوالۍ ته ځانګړی کړی. په دې ټلویزیوني سفر کې د ننګرهار غني خیلو ولسوالۍ ته ورځو او د دې ولسوالۍ له بېلابېلو برخو به تاسو ته معلومات درکوو. نو تاسې را سره دغه خپرونه تر پایه وګورئ. موږ ورځو غني خیلو ولسوالۍ ته. دلته د اسلام نه بل مذهب کنا منلی شو. غني خیلو ولسوالي د جلال آباد ښار ختیځ لور ته په 50 کیلومترۍ کې د جلال آباد تورخم په لوی لارې موقعیت لري. مساحت یې 109 کیلومتر مربع دی. شمال ته یې بټي کوټ او مومندرې ولسوالي، جنوب ته یې اچین او نازیان ولسوالۍ، ختیځ ته یې دور بابا او لویدیځ ته یې بټي کوټ ولسوالۍ پرتې دي. دغه ولسوالي 119 لوی او وړې قریې لري چې مشهور یې غني خیل، کاټلي، انارباغ، ډاګه، شیرګل، ګولایي او سیاچوک دي. نفوس یې 3,10,000 کسان اټکل شوی. په دې ولسوالۍ کې د دوه لویو قومونو اوسیدونکي مومن او شینواري اوسیږي. دغه ولسوالي 4,400 هکټاره کرنیزه ځمکه لري. ډیری اوسیدونکي په زراعت او مالدارۍ بوخت دي. ځمکې تر ډیره په کاریزونو، عمومي کانال او یو شمېر نورو د اوبو بندونو په واسطه خړوبېږي. د غني خیلو ولسوالۍ اوسیدونکي تر ډیره علم پروره خلک دي. په یاده ولسوالۍ کې 40 بابه ښوونځي او دیني مدرسې شتون لري چې 11 عمومي او یوه د زراعت لیسه ده. 2 منځني او 21 ابتدایه ښوونځي او یو دارالمعلمین لري. دغه راز غني خیلو ولسوالي په روغتیایي برخه کې 15 بستریزه د ایچ روغتون او 4 نور فرعي کلینیکونه لري. د ټلویزیوني سفر خپرونې قدرمنو لیدونکو، تاسې د غني خیلو ولسوالۍ په اړه لنډ معلومات ولیدل او واورېدل. درنو لیدونکو، اوس دې ولسوالۍ ته راغلي یو. دې ولسوالۍ کې به لکه څنګه چې زمونږ د دې عام ولسونو د ساحو کې دغسې یو رسم رواج ده چې ډیری خلک دیرې لري، وجرې لري او په دغه دیرو او وجرو کې دوی سر راټولیږي او دغلته خپلې هغه ستونزې حل کوي او دوی هغلته جرګې کې سره. نو موږ هم د غني خیلو ولسوالۍ خانانو کلي ته راغلو. دلته یو لویه حجره ده او ډېر مشران پکې دلته ناست دي. نو دوی سره غږیږو چې د دوی د سیمې حالت څنګه ده، دلته د خلکو ژوند او زندګي څنګه روانه ده. نو تاسې را سره دا خپرونه ګورئ. موږ ورځو د مشرانو سره غږیږو او دوی به راته د خپل حالت د دې کلي بیان کړي. السلام علیکم. مشر ستړی مش ستړی مش ستړی مش ستړی مش ستړی مش خیر ستړی مش ستړی مش ملګری ستړی مش حاجي صاحب خیر 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 ستړی مش ټول ستړي مشي ستړي مشي خیر 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 مننه خیر اوسې مهرباني. حاجي صاحب کښېنئ تاسو کښېنئ. درنو لیدونکو، لومړی به له دې مشر سره وغږیږو. دی به راته په سر کې خپل نوم واخلي او بیا به راته ووایي چې د دوی په دې کلي کې څه کیسې روانې دي او د خلکو حالت څنګه ده. حاجي صاحب ستړی مه شي، په لومړي سر کې د راته نوم واخله او بیا راته ووایه چې کلي او ولسوالۍ کې مو څه کیسې دي. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم علي محمد دی. د شینوارو د غني خیلو د ولسوالۍ اوسېدونکی یم، د خانانو د کلي اوسېدونکی یم. اول خو تاسو ته ښه راغلاست یم. دا مرکله راغله او ډېرې د ټولو پښتنو سره شریکې دي. خوشحاله شوم چې دلته راغلی زموږ لیدولو د خپل د ولسونو د ستونزو په هکله باندې. نو ګرانه، زموږ خو داسې په دې ساعت باندې په دې دغه کې خوشحاله یو چې امنیت راغلی او په دې وطن کې بس همدغه کې او دغه ستونزې دي اقتصادي. دغه سره دغه ټول خلک مشکل سره مخ دي، غربت سره مخ دي. دا خلک ډېر غریب دي.
نو دغه اقتصادي ستونزې دي او نورم انشاءالله چې په وطن کې ښه امنیت او کراري ده او بعضې موږ دغه خلک د ولسونه د اوبو ستونزې لري د څښلو اوبه یې نشته. حاجي صاحب تا ویلې چې د دې سیمې خلک له اقتصادي مشکلاتو سره مثال لاس و ګرېوان دي، ډېر خلک اقتصادي مشکلات لري. دا خو طبعا یوازې مثال د خانانو کلی یا د غني خیل ولسوالي نه ده چې دلته دا خلک د اقتصادي مشکلاتو سره اخته دي، ډېری د نورو سیمو هم دغسې اقتصادي مشکلات شته، په ټول هېواد کې شته. له دې وره خو ستاسې د ولسوالۍ یا د کلي ساحې دپاره داسې کوم کار شوی په تېر کې یا داسې څه شوي او که نه چې مثال ولس پې په کار اخته شوی یا مثال د دوی هغه د ولس لاسنیوی پکې شوی، داسې څه شوي که نه؟ یاره داسې کارونه خو نه دي شوي، په داسې لږ لږ کارونه به شوي، هغه هم داسې کارونه شوي چې د خوړو کې به یې استنادي دیوالونه کړي، هغه هم د سیلاب د راتلو سره په هماغه کال باندې یا په یو کال پس تخریب شوي دي. نور دغه زموږ کاریزونه دي او زموږ خو دا ځمکه هم ټوله للمې ده، موږ په دې للمه پراته یو، څه خلک د کانال نه لاندې دي او دا نیم خلک پاس پراته دي په للمه باندې. زموږ دغه کاریزونه دي چې موږ سره دغه کې همکاري وشي او دغه پاککاري وشي، د خلکو ته به مزدوري هم پیدا شي او زموږ به کاریزونه پاک شي، دغه زراعت ته هم څه ناڅه ګټه ورسي. حاجي صاحب دلته په دې ولسوالۍ کې یا په دې سیمو کې روانې اوبه شته که نه؟ تا ویل ځمکې للمي دي او مثال روانې اوبه لري که نه لري؟ موږ خو روانې اوبه لرو، زموږ کاریزونه دي، کاریزونه دي خو اوبه یې کمې کړې دي، اوس خو وچکلي ده په ټول افغانستان نه ټوله دنیا کې وچکلي ده، اوبه یې هم کمې کړي او دا څو کاله کارونه هم په نه دي شوي، که کارونه وشي د اوبه لږ زیاته کې زموږ خو ډېرې ښې اوبه دي کاریزي او ډېر کاریزونه دي کوم په دې ولسوالۍ کې به تقریبا 52 کمو زیات کاریزونه وي او دغه زموږ ځمکې په همدې باندې شنې کېږي او همدې ته دا خلک هم پراته دي او په دې پسرلي کې دغه هم راوځي رودونه، زموږ خو ډېره غټه مورګه لرو، اوسه کال هغه رودونه هم راونه ماته بعضې فصلونه وسو چې کومې ځمکې رودو لاندې وې که نه هغه وسو. رودونو کې چې کومې اوبه راځي هغه به طبعا د سپین غره نه به راځي او د سپین غره نه راځي. موږ له خو دغه د دوو درونو اوبه راځي چې یو د نازیان ده او یو د پیښې دره ده او په منځ کې باندره او دلخیل هم دي، او چې څه وخت باندې کاله بعد دا ټولې اوبه موږ له راځي، یعنې تر هغې د جوزا د 15 پورې یعنې سرطانه پورې په دې پلو خوړ کې زموږ اوبه بهیږي. زموږ که دا بندونه جوړي نو زموږ ډېره ښه غله شي، جوار هم شي، پنبې هم پشي، غنم هم پشي، دلته باغونه کرلي دا هم پشي او که کال وشي بس بیا همدغې کاریزو ته ناست یو، د کاریزو اوبه داسې ډېرې ځکه نه رسي چې پاککاري نشته، دا څو کاله دا کاریزونه نه دي پاک شوي که نه، نو دی په خاطر باندې لږې اوبه کمې دي. حاجي صاحب که چیرې دغه کومې اوبه چې تا یاد کړې چې رودونو کې راځي په موسمي وختونو کې د دې د مهارول لپاره څه نه دي شوي تر اوسه پورې؟ نو بندونه جوړ شوي دي خو هغه بندونه هم بعضې تخریب شوي دي او بعضې یو بند خو پروسه کال جوړ شو، دا کته ولس په دغه ده، خو داسې کار مړه نه شوی، داسې بنیادي کار نو چې موږ وایو چې بس بنیادي کار وشو. موږ خو ډېرې ښې درې لرو، ډېرې ښې دغه پکې راځي، دا کاسې لرو چې اوبه پکې ذخیره شي، خو کار چا نه ده کړی. کنې دلته موږ ډېرې غټې غټې دښتې لرو، که دغه کاسو او د اوبو غمې شوی به نو موږ به دغه سوال او د احتیاج نه خلاص وی، که اوس چې دغه ته ناست یو یوې دوړې بورۍ ته کله د وړو په ځای باندې وریژې راکړې او چې وریژې راکړه غوړي ورسره نه وي، که غوړي دغه راکړه دال راکړه دغه یې نه وي، نو بس دغسې مشکلاتو سره مخ یو. نو حاجي صاحب که د دغه مرستو په ځای تا چې یادونه وکړه چې کله اوړه راکړي، کله وریژې راکړي، کله یو شی کله بل شی، د هغې په ځای کې داسې یو بنیادي کار وشي، داسې یو کار وشي چې مثال خلک هم په کار مصروفه شي او اقتصادي ګټه مو لري، ښه به نه وي؟ نو موږ خو دغه اوس دغه کاریزونه او دغه بندونه او دغه لارې او سړکونه دا خو هم د همدې لپاره ورکړي، دوی را سره واده کړې ده د دولت هغو چې موږ به تاسو سره دغه کړو مرستې کړو، خو د کار په بدل کې به غنم درکړو. نو موږ د کار په بدل کې چې موږ له غنم راکړه موږ هغې ته خوشحاله یو، نه دی دغه ته بورۍ دوړې ته او نه دی دغه ته نورو کوم له یوې خوا مزدوري شو، له بلې خوا به کار وشي. نو موږ دې ته خوشحاله یو چې موږ له دغه راکړه مزدوري او په هغې کې کار هم وشي او مزدوري هم راکړه. حاجي صاحب د امنیت یادونه خو تا وکړه چې وضعیت نورمال ده، امن ده، څنګه د ولسونه له حکومت سره همکار دي که نه؟ دلته د دې سیمې خلک له حکومت سره څومره همکاري لري؟ یاره بلکل
حکومت سره موږ همکار یو حکومت له ملاتړ یو ځکه چې امن راغلی امن چې راشي په امن کې خو د هر چا خیر دی انسان هم خیر دی د حیوان هم خیر دی د ټول ملت خیر دی او موږ بالکل د حکومت سره ملاتړ یو او چې تاسو خپل ستونزې رسولی شئ تر مسؤلینو چارواکو پورې چې مثال کومې ستونزې تاسو ولرئ تر اوسه مو رسولي نو موږ خو چارواخ باندې په ولسوالۍ کې غونډه راشي موږ دغه خپلې ستونزې ورته یادوو چې موږ دغه ستونزې دغه مشکلات دغه تکلیف ده مننه خیر اوسې مننه درنو لیدونکو تاسې د مشر خبرې واورېدې او هغه ستونزې او غوښتنې چې دوی کومې وي هغه تاسو ته بیان کړي نو له یو بل مشر سره م غږېږو تاسې را سره خپرونه ګورئ موږ یې خواته ورځو حاجي صاحب نوم دې راته واخله او بیا دا راته ووایه چې په دې ولسوالۍ کې د ښوونځیو وضعیت څنګه ده او دغه راز کلینیکونه روغتیایي مراکز څنګه دي ستړی مشې په خیر راغلی زما نوم ملک محمد عمر د غنیخیلو د کاریې د کاټیلي د کاریې اوسېدونکی یم او د هغې کاریې ملک ښوونځي ښه تعمیرونه یې ښه ښکلي شوي دي د صحت هغه چې دي ښه لویه ښایسته دغه لرو او ښوونځیو ته خو به تعمیرونه خو به جوړ شوي څنګه درسونه پکې څنګه دي درسونه پکې شته ده کتابونه یې نشته هر وخت یې نه وي کتابچه او قلم او دا شیان د دوی ډېره سخته خواري ده د استادانو پکې خواري ده نشته او بس یو شپې او ورځې سره تېروي ماشومان ولا چې بېسوادۍ سره مخ کېږي او نور شته دی نو مکتبونه ښه ډېر دي مکتبونه شته خو کتابونه پکې کم دي استادان پکې کم دي کلینیکونه څنګه دي دلته کلینیکونه شته نشته که یې دواګانې پوره ورکول کېږي ډاکټران پکې شته او که څنګه شته دی موقع په موقع باندې شته کلینیک خو هغه هم همدغسې د دواګانې کله پکې یو کله نه وي عمومي دغه چې صحت عامه عامه روغتیا ده ډېر لوی دغه دی روغتون یعنې غټ روغتون د غنیخیلو ولسوالۍ د غنیخیلو غټ روغتون دی هغې کې هر وخت دواګانې نه وي ډاکټر یې چې دی که نه پروفیسر ډاکټر څه کوي چې هغه ټیټې رتبې هغه هم پکې نشته ټول دغه دغه دي دوی څه شی نه زده خوراک یې زده او دواګانې پکې کله وي او کله نه وي ته ورغلی هلته کله دې کتلي چې مثال دوا پکې نه وي یا ډاکټر زه د سي کمیټې غړی یم ما ته هر وخت معلومات شته چې نه وي پکې دوا یې نه وي چې ورشي خلک وراشي لاشه باندې واخله او دې کې نه وي او چې راشي ښه دوا یي خارجي دوا یي او دا نور بازارونو کې د پاکستان د کمپنیو دغه دواګانې هغې ما هېڅوک نه جوړوي نو دا مشکل موږ لرو نو که دغه مشکل هم راحل شي بس خوشحاله به یو انشاءالله حل کېږي به مشره ستا غږ به مسؤلین اوري او موږ تاسو به ګوري چې کومې ستونزې لرو او مشکلات لرو مننه خیر اوسې کور ودان مشره ته دې راته نوم واخله بیا دا راته ووایه چې ته م راته دا ووایه چې دلته د غنیخیلو ولسوالۍ کې کومې ستونزې دي کومې غوښتنې دي له حکومت نه په همدې راته وغږېږه مهرباني نوم جان محمد دی د غنیخیلو اوسېدونکی یم د خانانو د کلي اوسېدونکی یم نو په دې ولسوالۍ کې ډېر مشکلات دي ځوانان هم بې تعلیمه شو او روغتیایي خدمات نشته شپږ ولسوالۍ دي په دې هسپتال باندې کلینیک هم فرض دی کله دوایي او کله نه ټکر شي په سړکونو باندې زخمیان راځي د دې شپږ ولسوالۍ زنانه مریضان ډېر تعمیرات کم دي بستر نه لري کم بستر دی بس مریضان راشي د اکسیجن کمبوتي د بر کمبوتي د امبولانس کمبوتي د ډاکټرانو کمبوتي پرسونل ډېر زیات کم دی یعنې ولس زیات ده نفوس زیات ده او نفوس ډېر زیات دی روغتون یو دی روغتون یو دی دغه ساحه یې کمه ده
موږ د حکومت نه دا غواړو چې موږ ته کلینیک هم دغه سهار هغه زیاته کاندي او بستر راته زیات کا او د دوا او د پرسونل هغه موقع چې پرسونل هم لږ راته زیات کا. او چې تا ویل چې ځوانان مو بې سواده شو، ولې بې سواده شو؟ او ښوونځي کې استادان کمبودي د استادانو کمبودي ده او د ځینو ښوونځیو آباده شته د ځینو ښوونځیو آباده هم نشته، هغه سرنور لاندې ناستې د شنه اسمان لاندې ځای نشته نه اداره شته، همداسې ناستې استادان غریبانان هم راځي. بس ماشومان مو ښوونځیو ته ځي نه ځي او څومره هغه تاسې که ماشومان لږې ښوونځیو ته تکلیف کې یا مثال په ستونزو کې دوی باندې درس وایي؟ هو ماشومان هم شکر الحمدلله مکتبونو له ځي خو په ستونزو ځي. موږ په بیلچا او په دغه باندې دړۍ باندې پیسې راګټو، په خپل بچو باندې تعلیم کړو. کله چې تعلیم سطحې ته ورسېږي پوهنتون نه لاړ شي، ځینې پوهنتون نه پاتې شي، بې وسه نه پاتې شي، د کورسونو او د دې دغه نه پاتې شي، نو بس که د دغه نه خلاص شي بیا بېکاره ګرځي، بیا دړۍ ته جوړي، بس لیا دړۍ کاندي او لیا بس پټۍ کې کار کوه. پټۍ کې هم داسې حاصلات نشته چې د کور دغه مفاد په دغه کاندي، بس د خپل کور دغه ترشي چې سبزي پخه کاندي تر پخلي کار ترشي، نور کار نه ترشي. که چیرې یو ځوان ته مثال تعلیم هم تر ډېره ځای وکړي وظیفه پیدا نه شي، نو بیا موږ همداسې به ناامیده کېږو، پرېږدو به تعلیم که نه څنګه؟ نه خپل تعلیم ته به دوام ورکړو تر هغه پورې چې څو پورې خپل ځان ورسوي هدف ته. مثال ټوله ټولنه مو ټول ځوانان او څومره اوسېدونکي دي مثال د موږ د هېواد دا باید ټول تعلیم یافته شي؟ ټول تعلیم یافته شي او تعلیم ته ضرورت لرو. باید دا وطن نور د ټوپک نه تېر شو، په قلم باندې دغه جوړ کړو وطن. تعلیم کومې ګټې لري؟ تعلیم ډېرې ګټه لري. یو خلک دغه کوي او خیره کوي، بل د دغه جاهلت نه خلک راوځي، بل د دغه نه وځي د غلا او د ډاکې او د دې شي نه وځي. ټول خلک تعلیم یافته کېږي، یو ادب پیدا کوي، د مشرانو ادب کاندي، د وطن خدمت کا، د خاورې سره مینه پیدا کوي او ټول د خپل وطن د خدمت دپاره دغه کوي. له حکومت نه څه غواړئ؟ غوښتنه مو څه ده؟ د حکومت همدا غوښتنه ده چې بس د تعلیم په برخه کې موږ سره کومک وکړه، د زراعت په برخه کې موږ سره کومک وکړه او د صحي په باره کې موږ سره دغه وکاندي، د صحت په باره کې. صحت باره کې خو دې ویلو، د ښوونځي باره کې، زراعت برخه کې کومه برخه کې دا سره همکاري؟ چې بندونه راله جوړ کاندي او دا غټ ډیمونه جوړه کړي په نازیان او په باندر او په پیښه او په محمد کې، دغه ډیمونه موږ ته وتړي چې دا زموږ رغزي په آباد شي او خپل دغه په همدې کې حاصلات پوره کړو. د دې نه که چیرې دغه بندونه وتړل شي دلته ګټه څومره ده؟ څومره ګټه ده سره؟ بس د خارج د احتیاج نه خلاصېږو او د بل د خیرات نه خلاصېږو، خپل ولس ته هم ګټه راسي. او هغه ځوانان چې خارج ته ځي، مثال ډېری ځوانان دي اوس د کار لپاره خارج ته ځي، که چیرې دغسې بندونه وتړل شي او مثال کار ورته پیدا شي، نو هغه ځوانان به د خارج نه راوګرځي؟ او بالکل چې په خپل وطن کې کار پیدا کړي، یو وخت ډوډۍ پیدا کړي، ما خارج له نه ځي او ډېر مجبوریت ته خارج ته روان دي. هغه ځوانان چې خارج ته ځي په لارو کې ډېر تکلیفونه هم تېرېږي، څنګه د هغوی هغلته مثال هغه ژوند بیا څنګه څومره تکلیفونه؟ بس دومره تکلیفونه به تېرېږي چې په لار کې مړه شي، بیا هملته پاتې شي، ځینې په چا سره چې پلګي پیسې راوړي او کنې هملته پاتې شي، ځینې بندیان دي، ځینې به واله کېږي، ټکول کېږي، غریبانان په سختو لارو باندې ځي، خارج ته ځان رسوي او بس یو کپ ډوډۍ لپاره هملته خارج ته ځان رسوي. په ډېرو تکلیفونو باندې ځي او ستونزې ډېرې زیاتې ستونزو سره مخ کېږي، کله په ایران کې په او که چیرې خپله ورته د کار زمینه برابره شي په هېواد کې دننه برابره شي، دا مشکلات بنوي. مننه. خیر اوسې، ستاسو نه مې یو جهان مننه. درنو لیدونکو، تاسې د مشر خبرې واورېدې، نو په دې ډله کې له یو ځوان سره هم غږېږو، د هغه نظر هم اخلو. تاسو را سره خپرونه ګورئ، نو موږ د هغه نظر اخلو، بیا ورځو نورو برخو ته. ملګري ستړی مه شئ، نوم دې ورته واخله. بسم الله الرحمن الرحیم. نوم محمد حسین دی، د ننګرهار ولایت د غنیخیل ولسوالۍ د غنیخیل قریه اوسېدونکی یم. محمد حسین، تعلیم دې کړی؟ هو تعلیم مو کړی دی. تر کومې اندازې؟ د لیسانس په کچه مې تعلیم کړی. اوس خو څه کار کوي؟ اوس فعلا خو کوم وظیفه نشته، کار نه لرم او مصروفیت نشته. او ستاسې د سیمې نور ځوانان په کوم کارونو بوخت دي؟ موږ په ولسوالۍ کې شکر الحمدلله څومره ځوانان چې دي اکثره یې تعلیمونه کړي دي، چا د 12م کچې، چا د 14م کچې او څوک د لیسان په کچه دي او زیاترو تعلیمونه کړي دي. تعلیمونه کړي دي. اوس دغه تعلیم یافته ځوانان او که چا تعلیم نه کړی په څه بوخت دي؟ بس صرف دغلته هغه د دیکانۍ په حساب باندې بوخت، نور داسې خاص کارونه نشته. دلته نه کارخانې شته چې کار پکې وکړه شخصي، کوم شخصي شرکتونه چې دي هغه هم ډېر زیات محدود دي. په
په یو شرکت کې 2 کسه یا 3 نفره کار وکړي که مخکې پکې 10 نفر اوس پکې 15 شوي دي که شلو پکې اوس پکې لس شوي که نه نو هغه د پرسونل او دغه سټاف دغه ډېره راکته شوې ده. مخکې یو مشر وویل چې زمونږ د سیمې یا د ولسوالۍ ډېری ځوانان خارج ته ځي د کار لپاره. رښتیا هم ځوانان خارج ته ځي او ولې ځي؟ دا خو ټولو ته معلومه ده لکه څنګه چې دغه تېر 20 کلن نظام تېر شو که نه نو زه بیا هم وایم چې بدبختانه چې هغو هم دو دپاره کار ونه کړو تر څو دلته د کار زمینه ورته برابره کړه. او د میډیا د لارې نه تاسو ګورئ چې زیاتره ځوانان ډېر په تکلیف سره یعنې په غیر شرعي ډول باندې او په غیر قانوني ډول باندې خارج ته وړي او د خپل فامیل د نفقې دپاره هلته هغو مزدوریانې کاندي او خواري کاندي. نو تاسو به هم لیدلي ډېر د میډیا د لارې نه چې ډېر خلک هلته وفات شو او بیا د هغو د جسد د انتقالولو لپاره هم دو سره پیسې نه وي. دلته زیاتره موږ ته معلوم دي چې پټي ورته خرڅ کړه د ښځو سره ورته خرڅ کړه چې د هغو جسدونه دلته را انتقال کړي. محمد حسین دلته د ځوانانو د راټولېدو داسې کومې شوراګانې شته که نه ځوانان څرنګه مثال راټولېږي دوی هغه خپلې خبرې ستونزې یو بل سره شریکې کړي دوی څه لري داسې شوراګانو په نوم باندې؟ بلکل دلته شوراګانې شته دی دو خپل رئیس لري او هغه خپل غړي د راټولېدو دپاره لري. کله چې یو مشکل پیدا شي د دولت دپاره یا د یو کومک دپاره که نه دومره غونډه کې دلته کښېني هغې د حل لپاره یو تصمیم نیسي. محمد حسین په وروستیو کې د یو ځوان په صفت له حکومت نه غوښتنه څه ده چې ځوانانو ته د څه وکړي؟ د حکومت نه غوښتنه دا ده چې ځوانانو دپاره د کار زمینه برابره کړه. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې افغانستان دغه 20 کلن نظام کې د دې نه مخکې دغه 40 کاله کې ډېرو د بدبختیو سره مخ دی. زما په نظر یوازینی علت یې د ځوانانو بیکاري ده ځکه چې نړیوال چې نه غواړي افغانستان پرمختګ وکړي ځوانان یې باسواده شي تعلیم وکړي هغو دوی نه سوء استفاده کړي که د غربت او د بیکارۍ نه که چېرته دولت د دوی دپاره د کار زمینه پیدا کړي دوی به هېڅکله هم د خپل نظام دپاره د خپل دولت دپاره غلطه استفاده نه شي. مننه تاسو نه مننه ژوندی اوسئ کورم ودان خیر اوسئ. درنو لیدونکو تاسې د ځوان خبرې هم واورېدې او خپل د زړه خبرې موږ تاسو ته وکړې. اوس ورځو د دوی هغه ستونزې له اړوندو برخو سره شریکوو. ورځو هغه کلینیک ته او مرکزي روغتون ته چې رښتیا هم دوی چې کومې ستونزې یادې کړې او ویل چې مثال روغتیایي برخه کې موږ دغه ستونزې لرو دغه ورسره شریکوو چې دوی دغې برخې ته څومره رسیدګي کولی شي او کړې ده. نو تاسو راسره یو ځای پاتې شئ موږ ورځو کلینیک ته. دا وطن د بل د غلامۍ لاندې راتلی نشي هېڅ غلیم په بد نظر د خاورې ته کتی نشي هېڅ غلیم په بد نظر. درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. دا د ژمنې سره سم د غني خیل ولسوالۍ مرکزي کلینیک ته راغلو. دلته به د دې کلینیک له مسؤلینو سره غږیږو هغه ستونزې چې موږ تاسو سره ولسونو شریکې کړې هماغه به ورسره شریکوو او د دوی نظر به اخلو. نو تاسو راسره یو ځای پاتې شئ موږ ورځو د دې کلینیک له مسؤلینو سره غږیږو. مجاهدو اتلانو شزل مو وطن دا د مجاهدو اتلانو شزل مو وطن دا د مجاهدو اتلانو شزل مو وطن تل مو د ساتلی د نیکونو او پلرو وطن دا افغانستان د باتورو ننګیالو وطن. دوستانو بیا هم ښه راغلاست. دا د همدغه د غني خیل ولسوالۍ د ډي ایچ مرکزي روغتون مسؤل خواته راغلي یو او دلته د دې روغتون مدیر زما تر خوا ناست ده د سره غږیږو چې دوی دغه خدمات څنګه عرضه کوي ولسونو ته. نو دا به پخپله راته وایي. مدیر صاحب ستړی مه شئ په لومړي سر کې د نوم راته واخله بیا دا راته ووایه چې خدمات مو څنګه دي. السلام علیکم تاسو ته هم ښه راغلاست. زما نوم پارس خان شینواره د غني خیل روغتون اداري مدیر یم. مونږ خو د غني خیلو ډېر شی دا د شینوار ولسوالۍ مرکز کې موقعیت لري. 15 بستره دی په دې کې موږ نسایي ولادي جراحي داخله اطفال غاښونو شعبه نیوټریشن فزیوتراپي او ایکسرې دا څانګې لرو. موږ سره 2 امبولانسونه هغه مریضان چې دلته د ډاکټر صاحبانو دغه نه پورته هغه موږ حوزوي روغتون ته لیږو ریفر کوو. او مدیر صاحب دغه روغتون یوازې غني خیل ولسوالۍ لپاره جوړ شوی که نه؟ دې روغتون ته د 10 ولسوالیو تقریبا د دې مربوط 10 ولسوالیو چې هلته واړه کلینیکونه بي ایچ سی سب سنټر او سی ایچ سیانې دي د هغوی نه ناروغان دلته ریفر کېږي
دلته بیا د ښې تداوی په موخه موږ هغه ناروغان چې دلته بستر وړي هغه بستر کوو، که نور دغه ته پیشرفته عملیاتونه دغو ته ضرورت وي هغه موږ حوزوي روغتون ته ریفر کوو. موږ سره خپل 2 امبولانسونه دي، یو د ټروما 3 امبولانسونه موږ لرو. او مدیر صاحب موږ چې ولسونو سره وغږېدو عام ولس بیا موږ ته ویل چې روغتون کې مثال ځینې مشکلات دي او موږ ستونزې لرو، مثال دوا لکه څنګه چې په کار دغسې موږ ته نه راکول کېږي، ډاکټران پر وخت نه راځي، ډاکټرانو کمبودیا ده، خو هغوی ډېرې ستونزې بیانولې. نو آیا رښتیا هم د دوا کمبودیا یا نور برخو کې ستونزې شته؟ موږ خو انشاءالله دوا کمبود هم داسې نه لرو. موږ بستر ناروغانو ته ټوله شفاخانې نه خپله دوا ورکوو. او پی ډي کوم ناروغان چې دي اکثره ناروغان دلته تقریبا د 10 ولسوالیو ناروغان موږ ته راځي مراجعه کوي. نو هغه سهم چې موږ ته راځي د ټولو ولسوالیو دپاره خو نه راځي، صرف د غني خیلو ولسوالیو د دې روغتون مربوط چې کوم هغه نفوس دی د هغې مطابق موږ ته دوا راځي. خو بیا هم موږ تقریبا داسې 90% د دې شفاخانې دوا موږ ورکوو حتی الامکان. نو 1.5 قلم داسې یو دوا چې هغه د ناروغ ته پکاري هغه زموږ په هغه کټ کې نه وي، نو هغه مجبوري چې ناروغ ته موږ د بازار نه توصیه کړو. همدارنګه موږ ته د تورخم جلال آباد د لوی لارې ترافیکي واقعیات دا ډیر زیات دلته راځي، د دوی ټول حفظ و مراقبت موږ هم دلته کوو. نور د کلینیکونو 10 ولسوالیو لکه نازیان، چین، دور بابا، مومندره، لالپوره د دوی هغه کلینیکونو کوم ابتدایه خدمات هلته کېږي، نور بیا دلته موږ ته مریضان رالیږي. او مدیر صاحب تا ویل چې موږ ته دوا د غني خیلو د ولسوالۍ په سطحه مثال د ولسوالۍ په اندازه راکول کېږي او دلته مریضان یا ناروغان تقریبا د 10 ولسوالیو راځي. نو دغه څنګه بیا د دوی ته بسنه کوي دغه دوا کمبودیان نه محسوسېږي په دې؟ دا خو موږ چې کله دوا موږ میاشتنی کټ یا 3 میاشتنی کټ دی هغه موږ ته راځي، هغه دوا چې خلاص شي موږ نوره دوا غواړو د خپل دفتر نه، هغوی موږ ته د ضرورت په بنا نور دوا هم راکوي. نو دوا انشاءالله کمبودات نه لرو، زموږ چې کله دوا خلاصیږي موږ نور دوا غواړو، موږ ته نور دوا سپلای کېږي. مدیر صاحب تشکیلات مو څنګه دي؟ تر کومې کچې ډاکټران لرئ دلته؟ موږ سره جراحي کې 2 متخصصین لرو، 2 متخصصین ډاکټران را سره جراحي کې، یو په اطفالو کې او نور داخله کې را سره 3 ډاکټر صاحبان دي، 2 زنانه ډاکټران دي را سره، همداسې 8 قابلې لرو، 4 زنانه نرسان، 6 نارینه نرسان لرو، فزیوتراپي بخش کې پرسونل لرو، ایکس ری لرو، همدارنګه نور د څوکیداران او دا ټول مشکلات انشاءالله د امبولانسونو ډریوران لرو. او مدیر صاحب داسې کومه ستونزه خو نشته چې ستاسې مثال کارونه له خنډ سره مخ کړي یا مثال تاسو له لوړ مقاماتو غوښتنه وکړئ تر څو هغه حل شي او ستاسو کارونه نوره منظم شي؟ ستونزه خو زموږ همدا ده چې زموږ د شفاخانه چې دا د یوې ولسوالۍ په سطحه جوړه شوې، خو دلته د 10 ولسوالیو ناروغان راځي. حتما دلته اوس د نور ولسوالیو څخه کډوال راغلي دي، هغه هم دلته میشته دي، د دوی ټولو بوج زموږ شفاخانه باندې دی. نو که دا شفاخانه موږ خو ډېر غوښتنې هم کړي که چېرته 100 بستري شي، د دې سره به زموږ پرسونل هم زیات شي، امکانات به هم زیات شي، وسایل به هم زیات شي، نو انشاءالله د ټولنې مشکلات به حل شي. نو اوس دغه مشکلات دي زموږ باندې مریضان زیات دي، لوډ ډېر زیات دی، نو دغه پرسونل چې دی او د امکانات لږ یو څه ناڅه مشکلات لرو پکې. نو اوس لکه زموږ په واټ کې موږ سره تقریبا موږ 15 بستره خو زموږ ناروغان د 100 نه هم زیاتېږي، یو کټ کې موږ 2 مریضان هم اچوو. بسترونه کم دي؟ ناروغان زیات دي؟ ناروغان زیات دي. نو زموږ پرسونل هم لکه واټ کې زنانه نرسانې زموږ کمې دي، هره شپه نوکري ورکوي، ډېر سخت په عذاب دي. نو که چېرته د دې بسترونو تعداد زیات شي، دې سره خود به خود هغه امکانات هم زیات شي. مننه مدیر صاحب. کور ودان تاسو هم ډېره مننه. خیر اوسې. درنو لیدونکو، تاسې د غني خیل ولسوالۍ د DH روغتون د مدیر صاحب خبرې واورېدې. واقعا که چیرې روغتونونو ته او صحي برخې ته پاملرنه وشي نو تر ډېره به هغه زموږ هیوادوال او هغه ناروغان چې نورو هیوادونو ته د تداوی لپاره ځي نو د هغوی مخه به راوګرځول شي، همدلته به پخپله په داخل کې د په کور دننه به د هغوی تداوي کېږي. نو قدرمنو، تاسې د مدیر صاحب خبرې واورېدې، خدای دې وکړي ستومانه شوي به نه یاستئ، نو تاسو راسره یو ځای پاتې شئ. نن که پسرو وینو لمبه ولی صلیبیانو دی
ابدال او درنو لیدونکو مونږ همدا اوس د خانانو په کلي کې یو دلته د مجاهدینو یو رینجر را روانه ده دوی سره غږیږو چې دوی څنګه د کلي ته راغلي او څنګه ګرځي په دې رینجر کې د ناستو مجاهدینو له یو سره غږیږو نو تاسې را سره یو ځای پاتې شئ موږ دا معلومات درکوو السلام علیکم مرګ سره مشي خیر خیاسي خدا خیر خیاسي کولای شم زره خبرې وکړي ولې نه ان شاء الله مهرباني ملګری نوم دې راته واخله او بیا درته وایي چې چیرې تللی وي څنګه راوتي وي زما نوم خو همدرد فاتح صاحب ده او موږ تللي وو دلته په غزمي حالات باندې موږ د شپې او د ورځې د ولس خدمت کوو او ګرځو اوس راغلی بس داسې په غزمه ویله په دې ساحې باندې اوس دې ساحې نه ځو بلې ساحې ته او بس موږ د ولس په خدمت کې انشاءالله یعنې تاسې شپه او ورځ همدغسې د کلو کې ساحو کې ګرځئ او ولس هغه د امنیت ساتلو لپاره او موږ د ولس د خدمت لپاره د شپې او د ورځې د موږ ملګري الحمدلله ټول ګرځي د ولس د اطمینان لپاره چې د ولس ته څوک زلل ونه رسي یا د سپېجې څوک حرکت ونه کړي موږ د خلکو مخې لپاره ګرځو چې د ولس په عذاب نه شي ولس څومره د امنیت ډاډ ورکولی شي او څومره مثال تاسې ولس ته دا ویلی شي چې تر څو خپل ژوند ښه تېر کړي او شپه او ورځ تاسې د هغوی په خدمت کې یاستئ انشاءالله موږ چې ژوندي ولس ته موږ ډاډ اطمینان ورکوو چې موږ به تاسو داسې خدمت کوو لکه څرنګه چې صحابه وکړی د امت او داسې به موږ نور خدمتونه کوو ګرځو د شپې او د ورځې داسې خدمت کې موږ یو او دوی انشاءالله مور خطا کېږي که څه خبرې موږ د دې ساحې کې نمبرې خپرې کړي دي موږ ته زنګ راځي موږ ډایرکټ قانوني اجرات کوو هغې ساحې ته راځو خپله ساحه ګورو که چېرته دغه خلک یې هغه موږ ځان سره جګو او که نه بس موږ بیا هم ګرځو دلته داخلي استخبارات پرېږدو چې ساحه کنټرول کړي او د ساحې امنیت لپاره موږ ګرځو له ولس نه څه غواړئ ولس نه بس موږ دا غواړو چې ولس موږ سره ودرېږي موږ سره ولس د موږ په سر کې سترګې سي موږ هلته پراته یو ولس باید دلته دې ساحې کې پروت یو څه بې ځایه کس ویني یا څوک غلط حرکت کوي موږ ته راپور راکړي موږ راسو اجرات وکړو د ولس به همکاري سره موږ مخکې تللی سو که ولس موږ سره ونه درېږي موږ نه سو کولی ځکه ولس چې دی د موږ سترګې دي شاوخوا اطراف کې ولس دي موږ دستي په ساحې کې پراته یو ولس چې موږ سره ودرېږي انشاءالله موږ هر رقم ته خدمت چې کومه خبره وي موږ به هغه ډایرکټ له مابین نه راځو هغه خبره له حل کولو لپاره مننه خیر اوسې خیر اوسې الله تاسې نه مننه الله دې اجر درکړي غزنوي دی د ننګو وطن دا د ابدالي او غزنوي دی د ننګو وطن تل مو دی ساتلی د نیکونو او پلرو وطن دا افغانستان دی د باتورو ننګیانو وطن تل مو دی ساتلی د نیکونو او پلرو وطن تل مو دی ساتلی د نیکونو او پلرو وطن دا افغانستان دی د باتورو ننګیانو وطن تل مو دی ساتلی د نیکونو او پلرو وطن تل مو دی ساتلی د نیکونو. السلام علیکم تا د خیر راغلی کوم ځای نه راغلی مرکونه چېرته دی کیم ته دی ورځی په خیر لاړ خدمت خو نشته بخشش کوي په خیر لاړ السلام علیکم تا د خیر راغلی کوم ځای نه راغلی کوم ځای دی کابل کیم ته دی ورځی په خیر لاړ بخشش کوي السلام علیکم تا د خیر راغلی خیرت ده کوم ځای نه راغلی کوم ځای ځئ لارې کې څه مشکل نه و امن نه ښه خدمت خو نشته مونږ ته السلام علیکم استاد خیر راغلی کوم ځای نه راغلی چېرته ځئ جلال آباد ته یو ځای خیر لاته خدمت خو نشته خفه نه شئ السلام علیکم استاد خیر راغلی کوم ځای نه راغلی مرکونه چېرته ځئ کوم ځای له ځئ کابل کیم ته لارې کې څه مشکلات نه وو امن څه خدمات خو نشته مونږ ته دی ورځی په خیر لاړ شئ مخته السلام علیکم خیر راغلی کوم ځای نه راغلی کوم ځای له ځئ کور ته لارې کې څه مشکلات نه وو هېڅ خبر نه مونږ ته څه خدمات نشته ډاله خو لږ جایز بخشش کوي خفه نه شئ دا د طوفانونو غیرتونو ولولو وطن دا د طوفانونو غیرتونو ولولو وطن
ساتلی د نیکونو او پلرو وطن دا افغانستان دی د باتورو ننګیالو وطن قدرمنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست دوستانو تاسې د غني خیل ولسوالۍ اړوند بېلابېلو برخو څخه معلومات ولیدل او واورېدل اوس د دې ولسوالۍ امنیتي برخې ته راغلو دا چې د دې ولسوالۍ امنیتي وضعیت څنګه ده او دلته خلک څومره په امنیت کې ژوند کوي نو زما تر خوا د غني خیل ولسوالۍ امنیه قمندان صاحب ولاړ ده د سره غږیږو چې په دې ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت څنګه ده او د ولسونو ژوند څنګه تېرېږي قمندان صاحب ستړی مه شي او دا راته ووایه چې دلته امنیتي وضعیت څنګه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ تاسو کارکونکو ته ښه راغلاست وایي الله پاک مو هر کله راوله الحمدلله په دې ولسوالۍ کې امنیت ښه ډاډمن ده خلک ښه خوشحاله دي موږ شپه ورځ ګزمې وهو خلکو ته ډاډ ورکوو هغه پوستې چې موږ فعالې کړې دي هغو مجاهدینو باندې بار بار موږ په خپلو ګروپونو کې غږونه کوو ستاسې د ولس دپاره خدمت کوئ او ډاډ ورته ورکوئ او ګزمې وهئ الحمدلله ټول ولس ښه خوشحال ده ولسونو سره تاسې سره د ولسونو همکاري څومره ده او دغه راز ولسونو سره ستاسو رابطه څنګه ده د ولسونو موږ سره روابط الحمدلله ښه ټینګ دي هر ځای کې موږ سره همکار دي موږ چې غږ ورباندې کړی قومي سپین ږیرو باندې علماو باندې چې موږ راغوښتي موږ یوه جلسه دایروو هره چهارشنبه الحمدلله د امنیت په رابطه باندې موږ دوی نه غوښتنې او همکاري غواړو دوی موږ نه غواړي ښه موږ سره موافق دي او ښه همکاران دي الحمدلله کله چې قومندان صاحب په ولس کې یوه ستونزه پیدا شي مشکل پیدا شي څومره تاسو په وخت هغې ته رسیدګي کولی شئ نو چې پېښه وسي یوه ستونزه رامنځته شي الحمدلله داسې حالات راغلي چې شپې 2 بجې 3 بجې موږ پېښې ته ځان رسولی ده ښه په اطمینان ښه په ډاډ سره هغه خلکو ته موږ ډاډ ورکړی هغه کوم مشکلات چې دي خپل وس مطابق موږ سره پوره کړي هغه څوک چې غواړي تخریبي کړنې وکړي مثال عامه نظم اخلال کړي د هغوی د غوښتنه څه ده د هغوی دپاره خو موږ دا بار بار مشرانو طرفه هدایت کوي چې هغو خلکو ته موږ دا وایو چې تاسې کوشش په دې باندې وکړئ چې ځانونه اصلاح کړئ او که نه کېږي بیا خپل امنیتي ارګان هغو دپاره شته ده استخبارات شته ده او څه ورته وایي کنډک مجاهدین موږ ته دا هدایت کوي چې تاسې په شریکه باندې یو بل سره هماهنګي جوړه کړئ او په شریک او په اتفاق باندې او خلکو دپاره د هغوی مخنیوی وکړي هغوی جرړې ختمې کړي چې د ولس دپاره ډاډ او اطمینان راسي قومندان صاحب له ولس مو غوښتنه څه ده په کومو برخو کې تاسو سره همکاري وکړي تر څو د ستونزه پیدا نه شي ولس مو دا غوښتنه ده چې ولس موږ سره همکار په دې بخش کې چې کومې ناخوالې کوم فساد او کوم ناامنۍ راځي هغه خلک چې جوړوي دوی ته معلومات دي او ورته کېږي موږ سره همکاران واوسېږي د هغو په مخنیوی کې نو موږ هغه خلک ورک کړو ختم یې کړو نو دوی دپاره هم ډاډ ده اصل کې دا ډاډ د دوی دپاره ده چې دوی موږ سره په دې کې همکار واوسېږي چې موږ د دې خلکو مخنیوی وکړو دوی کور هم په امن باندې ده اولاد هم په امن باندې ده دوکان پټۍ پوله دا ټول شیان په امن باندې ځکه هغه څوک چې فساد خوروي ناامنۍ راولي د هغوی جرړې ختمول هغه دوی راښودل د موږ اقدام کول دي دوی چې موږ ته راونښیي او د دوی جرړې ختمې نه شي نو فساد راځي ناامني راځي هم دوی په تکلیف کې هم موږ په تکلیف کې خو ولس الحمدلله موږ سره ډېر همکار ده کومې ناخوالې او کوم فسادي خلک چې دي موږ ته ګوته په ګوته ښودلي امنیتي ارګانونو موږ په خپل وس کړی هغه موږ خپلو پورته ارګانونو ته سپارلي مننه قومندان صاحب له لوړ مقاماتو مسؤلو چارواکو نه څه غواړي کومه برخه کې تاسو سره مثال نور همکاري وکړي تر څو تاسې هغه دلته کومه دنده چې ده په شکل مخته لاړه شي او هغه ولسونو ژوند مثال په آرام باندې تېر شي او تاسو خپله وظیفه ښه اجرا کړئ څه وکړي تاسو دپاره موږ دپاره خو نو هغه ضروريات چې دي کوم شیونه الحمدلله هغه کوم ضروريات چې دي موږ کار ورباندې روان ده هغه خو فلحاله وشروع دي اما نور خالي هغه رسمیت چې دي دا هغه نشته فلحاله کار ورباندې روان ده هغه مجاهدین یا مشران یا قمندان د امنیې جنایي دغه پروژه روانه ده چې دا باید رسمي شي هغه دپاره بیا خپل ترتیب روان ده نو اوس کار ورباندې شروع ده نور الحمدلله موږ خپل مشران نه ښه خوشحاله یو ښه ترېنه ورباندې ډاډمن یو ښه اعتبار ورباندې لرو ښه عقیده مخکې مو ورته لرله اوس یې ورته لرو موږ سره یې هر قسم قربانۍ کړې غږ یې راباندې کړی او خصوصا دا غږ په موږ باندې بار بار کوي چې تاسې د ولس سره نرمي کوئ سلوک ورسره نرم کوئ ښه رویه ورسره کوئ تاسې په خپلو مجاهدینو باندې سرتېرو باندې دا غږ کوئ چې ولس سره مثال ښه چلند وکړي ښه رویه وکړي څومره مو ورته سپارښتنه ده خپلو مجاهدینو ورته لږ نه بار بار دا خبره کوو موږ خپل ګروپ د قومندانۍ د ولسوالۍ دپاره جوړ کړی مجاهدینو مسؤلینو دپاره هر وخت موږ دا جدیت ورباندې کوو دا التماس ترېنه کوو چې تاسې د ولس سره نرمي څومره چې تاسې نرمي ورسره کوئ نو د ولس دپاره هغه ډاډ او اطمینان راځي بار بار موږ دا خبره ورته کړې نو چې څومره نرمي راسي هغه ولس ته ډاډ راځي او الحمدلله هغه بیا خوشحاله قومندان صاحب وروستیو کې د ولس او هېوادوالو ته پیغام څه ده ولس او هېوادوالو ته دا پیغام لرو چې تاسې د دې سپ او د دې نظام سره څومره قربانۍ ورکړې وې د څه مطلب لپاره مو ورکړې هغه نظام الله پاک الحمدلله راوسته نو دې نظام سره او دې سپ سره تاسې ودرېږئ لکه څنګه چې مخکې په سختو شرایطو کې تاسې ورسره ولاړ یې اوس په دې سهولت کې ورسره ودرېږئ نو
نو تاسې درېدل د موږ سره د نظام ته بقا ورکوي، نظام ته دوام ورکوي. دا نظام چې څومره بقا او دوام پیدا کړي د ولس او د دې وطن اما نور ملکونو ته هم ډاډ او اطمینان راځي، نو موږ همدا غوښتنه درنه کوو چې موږ سره ودرېږي. لکه څنګه چې په سختو شرایطو موږ سره ولاړو، اوس د موږ سره ودرېږي. هغه قربانۍ چې دوی ورکولې اوس یې ورکوي او موږ سره ولاړ دي الحمدلله. مننه قومندان صاحب، خیر اوسي. حتما به ولسونه تاسې سره درېږي او دې برخه کې به همکار اوسي. مننه دا وطن د بل د غلامۍ لاندې راتلی نشي، هیڅ غلیب په بد نظر د خاورې ته کتی نشي، هیڅ غلیب په بد نظر د خاورې ته کتی نشي. دا د مجاهدو اتلانو شزل مو وطن، دا د مجاهدو اتلانو شزل مو وطن، دا د مجاهدو اتلانو شزل مو وطن، تل مو د ساتلی د نیکونو او پلرو وطن. د تلویزیوني سفر خپرونې قدرمنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. دوستانو، تاسو د غني خیل ولسوالۍ د بېلابېلو برخو څخه معلومات ولیدل او واورېدل. دغه د په دې وروستیو کې د غني خیلو ولسوالۍ مقام ته راغلي او دلته د ولسوال صاحب مولوي صدیق الله منصور صاحب خوا ته راغلي او د خوا کې ناست یو. دی به راته د ولسوالۍ په عمومي وضعیت وغږېږي چې د دوی مثال هغه کارونه څنګه دي او دوی خدمات څنګه روان دي او ولس سره روابط څنګه دي او د ولس همکاري دوی سره څنګه ده. نو دی به په خپله راته وایي. مولوي صاحب ستړی نه شي، په لومړي سر کې په دې راته وغږېږه چې څنګه دي هغه د ولسوالۍ وضعیت هم څنګه ده او کارونه هم څنګه روان دي. مهرباني. حامد و مسلیان، جزاکم الله. الله مو راوله، ستاسو نه مننه کوو چې موږ ته وخت راکړه. نو عزتمندو د شینوارو د لوی ولسوالۍ ولسونه او قومونه دوی د ولسوالۍ سره ډېرې ښې اړیکې لري. په عموم کې څومره مشران چې دلته دي، قومي سپین ږیري، ملکان، علما کرام، موږ سره په هره 10 ورځو کې یو مجلس لري او څه مشورې هغه سره شریکوو. الحمدلله د اسلامي امارت پر راتګ سره دلته ډېر لوی لوی مشکلات د مخلوق الله حل کړل. د هغې نه یو موضوع دلته د باچیانو وه چې مشهوره موضوع وه چې د هغوی دغه دشمني او دغه اختلافات د ډېرو کلونه را روانو، داسې 15 کالونه دغه مشکلاتو د هغې کورني جنجالونه یو. نو دلته د اسلامي امارت په راتګ سره هغه الله حل او فصل کړل. د هغوی هغه دشمنۍ الله په دوستۍ بدله کړې. دلته یو بله موضوع وه د ځمکې په سر باندې د دوو قومونو داسې سره وال ټکول، مړي پکې شوي وو. تقریبا د 15 کالو را دېخوا سره هغوی اختلافات لرل. نو هغه الله جل شانه د دې اسلامي امارت مشرانو په توسط باندې په یو ټغر سره جمع کړل او هغه دشمني په دوستۍ باندې بدله شوله. نور داسې ډېر خدمات الحمدلله دلته د دې ولسوالۍ څومره پرسونل دی د دې قومونو وکړل. مولوي صاحب، تا د ځینو ستونزو د هوارولو یادونه وکړه. تاسو خو د ولسوالۍ په صفت لومړی کس یاستئ په دې ساحه کې. څنګه دي هغه د ولسوالۍ هغه اداري خدمات مو څنګه دي؟ خلکو ته ولسونو ته څومره هغه خدمات ښه وړاندې کولی شي او څومره د هغوی هغه ضرورتونو ته رسیدګي کولی شي؟ الحمدلله د اداري کارونه دلته ډېر ښه په منظم ډول سره روان دي. څومره مدیران دي، څومره د دې ولسوالۍ پرسونل دی، هغه خپله حاضري ورکوي. داسې څوک غیر حاضر نشته دي. څومره چې دي هغوی د ولسوالۍ ته حاضري ورکوي او د قوم ستونزې په صحیح طریقې سره حل کوي. زموږ په هره 2 ورځو کې یو اداري مجلس وي او په هغې کې سره هغه خپل چې کوم مشورې او خبرې هغه سره شریکوو. نو د قومونو چې څومره ضرورتونه دي الحمدلله هغه په صحیح طریقې سره په وخت سره هغه حل کېږي او د هغوی مشکلات او د هغوی خدمت ترسره کېږي. ولسوال صاحب، له ولسونو سره روابط څنګه دي؟ د هغوی ستونزې څه رقم اورئ؟ څومره د هغې ستونزې ته رسیدګي کوئ؟ آیا تر اوسه داسې شوي چې مثال تاسې ورغلي یاستئ او د ولس ستونزې مو له نږدې لیدلي او یا ورغلي یاستئ عمل ساحې ته او کتلې مو وي؟
د غني خیل ولسوالۍ دا لویه ولسوالي ده او ډېر بانفیسه ولسوالي ده. دا اوس هم موږ دغه د شپږشتمې ویلې چې کوم خل دي کومه قریه ده د هغوی ستونزې د لیدلو لپاره تللو او غرمه هم هلته ورسره تېره کړه. سپین ږیري قومي خلک قومي مشران هم را جمع کړل سره د هغوی چې کوم مشکل و هغه الله حل کړه. نو دلته هم راجعین ډېر وي. تاسو خپله نن ولیدل چې په غټه اندازه باندې خل ولسوالۍ ته مراجعه کوي او والله هغه ستونزې په صحیح طریقې سره حل کوي. نو تاسو هغه حالات خپله ولیدل. ولسوال صاحب موږ چې د ولسونو سره وغږېدو عامو خلکو سره وغږېدو نو هغوی د اقتصادي ستونزو نه سر ټکاوه. طبعا دا ستونزې خو به یوازې په غني خیل نه په ټول هېواد او لرو پرتو سیمو کې دغه ستونزې شته اقتصادي ستونزې. نو دوی د کاروبار نشتون او دغه راز اقتصادي ستونزو نه سر ټکاوه. تاسې تر اوسه پورې د ولسونو د لاسنیوي دپاره مثال د دغو ستونزو د حل دپاره څه کړي دي تر اوسه؟ دا شینوارو لویه ولسوالۍ دا ډېر زیات ناقلین لري. خپل هم دلته خلک ولسونه زیات دي، آبادي زیاته ده، نفوس زیات دي، خو د دې نورو ولسوالیو ناقلین هم دلته ډېر زیات دي. بیا دوی دپاره موږ مشرانو سره وخت په وخت رابطې کړي دي او د دوی هغه مشکلات مشرانو ته ویلي. نو بیا هغوی څه مؤسسات را لېږلي او هغوی لارې هم کومکونه شوي، څه داسې چې یاره دلته سړکونه د خلک پکې مزدوري کوي دا بدل کې دولت ته غنم ورکوي، اسلامي مشران هغوی ته مزدوري ورکوي. نو څه نه څه خلک په کارونو باندې مصروفه کړي دي او بیا هم کوشش کوي چې انشاءالله کوم پاتې خلک دي د هغوی دپاره هم د کار زمینه برابره کړي. ولسوال صاحب ولسونو د بیا رغونې برخه کې مثال اوبو دپاره د سربندونو جوړولو دغه راز د ښوونځیو په اړه هم ستونزې او د کلینیک په اړه په کلینیک برخه کې ستونزې یادولې. دغه ستونزې تاسو سره ولسونو شریکې کړي او که نه که شریکې کړي تاسې تر اوسه پورې په دې برخه کې کوم اجرات کړي؟ دا برخه کې دوی ولسونو څه ستونزې چېرې زموږ ساحې د مکتبونو نه لرې دي. دلته څه غټ غټ مکتبونه لیسې شته دي چې هغې ته زموږ رسیدګي نه کېږي. نو بیا موږ د ولایت د مقام نه غوښتنه وکړه هغوی څه موسسو والا او څه خل راولېږل. نو داسې په کلو کلو کې ورته داسې فرعي مکتبونه برابر شول دوی دپاره ځای په ځای باندې. انشاءالله هغه مشکل د ټولو حل دی. داسې قریه به نه وي، داسې کلی به نه وي چې هغې کې ورته مکتب نه وي برابر شوی. دغه انشاءالله مشکل به څه نه څه حده پورې حل شوی. او د اوبو برخه کې هم څه نه دي کړي؟ اوبو برخه کې دوی خلکو دا د فصلونو ډېر زیات مشکلات دي د اوبو. نو دې باره کې دا قومونه راغله او شکایت یې وکړ. نو بیا موږ دغه د دوی دغه مشکل د ولایت سره شریک، ولایت کانال رئیس سره شریک، هغه مشکل داسې انداز سره حل شو چې د دوی ټولو قومونو ته د فصلونو اوبه ورسېدلې او فصلونه دوی په ښه صحیح طریقې سره سنبال شو. آینده کې ولسوال صاحب پلان کې څه دي چې تر څو ولسونه مثال ښه ژوند ولري او دوی دلته خوشحاله مثال خوشحالي څه پلان کې شته ولسونو ته مثال څه پیغام کې لري؟ نو موږ الحمدلله دلته چې څومره مجاهدین دي منظم دي، د ولسونو د امنیت تامین خیال ساتلی، ګزمې فعاله دي او دوی خلکو ته اطمینان ورکړی، ډاډ هم ورکړی دی. هېڅ قسمه ستونزه دوی خلکو ته نشته. انشاءالله دوی کوم روزګار کوي لنډن کې د امن فضا کې کوي، که دوی ته کوم بل مشکل نو هغه په ټیم سره موږ ولایت مقام سره شریک کړی او هغه مشکل دوی حل شوی. بیا هم دوی موږ سره په هره 10 ورځو کې د دوی یو مجلس د دوی غني خیل ولسوالۍ د قومي سپین ږیرو د ملکانو د علماو هر 10 ورځو کې زموږ دوی سره مجلس چې کوم دوی ته کوم مشکل هغه موږ سره شریک موږ مشرانو سره شریک کړو هغه مشکل الله د مشرانو په توسط باندې حل کړي. مولوي صاحب له ولسونو د غوښتنه څه ده چې مثال په کومه برخه کې تاسو سره همکاري وکړي؟ څه غواړي له ولس نه؟ ولس خو د اسلامي امارت او ولس دا سره نه جدا کېدونکي دي، یو تن وجود دي. نو ولسونو هم دا غوښتنه ده چې دا مجاهدین شپه او ورځ د دوی په خدمت کې دي، باید چې د دوی مشران د مجاهدینو ته خپلو بچو په نظر ورته وګوري، دوی سره مینه محبت وکړي، دوی سره دا د ولسونو ستونزې په شریکه باندې حل کړي. ولسونو هم دغه غوښتنه ده چې موږ د دولت ته لاس ورکړي، اسلامي امارت ته لاس ورکړي او څومره مشکلات چې دا سره په شریکه باندې حل کړي. مننه مولوي صاحب، خیر اوسي. ستاسو نه ډېره مننه، الله جزا خیر درکړي. جزاکم الله احسن جزا. درنو لیدونکو، تاسې د ولسوال صاحب خبرې واورېدې او
هغه کومې ستونزې او مشکلات چې وو په هغې موږ تاسو سره وغږېده، مثال څومره رسیدګي ورته کړې او په آینده کې څه په پلان کې دي. نو قدرمنو لیدونکو د نن ورځې ټلویزیوني سفر مو همدومره و. تر بل ټلویزیوني سفر مو زه خانګل مرخیل د خپلو تخنیکي همکارانو سره یو ځای په پاک الله سپارم. الله مو مل شه. یا به سمسور کړو دا د کل دا